راته وایي چې دلته هاسپټل ته خو ستاسو تبادله وشوي خو دلته تاسو ته ټارګېټډ غټه مسله کومه یوه ده چې به انشاءالله تاسو په پیله چانس باندې دغه حل هسپتال کې خو به تاسو ایمرجنسي سرویسز کتلي وي په دغه کې تاسو ته څومره پورې کمی محسوس شو یا مطلب تاسو به دا څومره بهترۍ طرف ته بوځي دلته کې به تاسو څومره پورې کوشش کوئ چې دلته مطلب فری ټیسټ چې د غریب دپاره یا فری ادویات چې دې دپاره به څه اقدام کوي دلته ډېر غټ انتظار کوي نو دغه د ډاکټرانو کمی وجه کېدی شي یا څه یا د دې به حل څه ویږي بعض ځینې ټایم کې د یو ډاکټر نه شکایات وي د چا نو ایم ایس صاحب ته ډېر څوک نشي مخامخ کېدی د دې کمپلین لپاره به تاسو څه باکس یا څه کوي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو جی کتونکو مشتاق علم یم راغلم جمال آباد کیټګري ډي هاسپټل ته دلته ډېره د خوشحالۍ خبره ده نوې ایم ایس صاحب چې کوم دی الیاصغر صاحب هغوی دلته رالل د هغوی دلته کې کوم چارج دی به انشاءالله سنبالي الیاصغر صاحب تاسو ته مبارکباد وایو ماشاءالله جمال آباد کیټګري ډي هاسپټل ته رالی او دلته مو دا چارج واغوستی ډیره لویه مهرباني ستاسو د راتلو هم شکریه مشتاق صاحب اور چې تاسو رالی او زموږ سره ملاقات وکړو د هسپتال په باره کې تپوسونه کوئ سر دا راته وایي چې دلته هاسپټل ته خو ستاسو تبادله وشوي خو دلته تاسو ته ټارګېټډ غټه مسله کومه یوه ده چې به انشاءالله تاسو په پیله چانس باندې دغه حل کوئ مونږ اوس په هسپتال باندې ځان پوهه کوو چې یاره به دې کې څه لکه ایشوز پکې څه دي خو زما چې کوم خیال دی په دې کې که مونږ ما وکتل نو دغلته صحت کارډ سرجریز کیږي لیبر روم شته هغه کې ډیلیوري کیږي اور کومه دلته صحت کارت شروع کو زمون چې کوم هسپټل چې زما په لیول باندې سيدي او یا زما چې کوم د دې پالیټیشنز دي خو نامي ګرامي پالیټیشن دي دغه د غوي د خدمات حاصل کو استاد او د میډیا په دې کې ډېر غټ رول لري کومه دلته صحت کارت سٹارټ کو او لیبر روم به موږ صحت کارت ته کو ور سره چې کوم سرجری کیږي دا ټول موږ صحت کارت ته کو عوامو ته هم ډېر پایدي او پیشنټ فلو هم ډېر سیوا شي چونکه تاسو ته پته ده دلته د درګۍ سایډ نه ملکان نه د خوره د مومندو باجوړ سایډ نه مریضان راځي نو صحت کارت به زما فوکسي او دویمه چې کومه ده د بجلی ایشو دلته نو کاغه مونږه ایکسپریس لاین کو ایکسپریس لاین مونږه هغه باندې سو ډیوزي داغي او دا مونږه ایکسپریس لاین دلته سٹارټ کړو مطلب د بجلی د ایشو هم ختم شي او وردار چې اډمیشن پکې سٹارټ کو چې اوس په ورغدي کې اډمیشن نه دي شي خو اډمیشن سٹارټ کو نور د سټاپ نه چې کوم دی کڅوک میسینګ یا دغه کنه چې هغه موږ د ډیوټیانو ته کوو او میډیسن اویلیبিলিټي چې دا موږ انشور کوو هسپتال کې خو به تاسو ایمرجنسي سرویسز کتلي وي په دغه کې تاسو ته څومره پورې کمی محسوس شو یا مطلب تاسو به دا څومره بهترۍ طرف ته بوځي او بالکل هسپټل کې چې کوم زما ډاکټرز دي هغه کې خو ټول اویلیبل دي په دې کې میډیسن همي خو کله کله مونږ ته داسي چې لیونی سپی یا عام سپی چې کوم ټي ټي انجکشن هغه پکې کیمرا زی کنه یا دا غین علاوه سنیک بایټ شو هغه ډیر زیات لري چې ویکسین اویلیبিলিټي نور ټراما کیسونه چې کوم دي چې هغه ته خو نه کوم روانه اکسیډنټ وشو چې زموږ سره لایف سیوینګ ډرګ هغه 24/7 دلته اویلیبل دي سر تاسو ته پته دا شمالي شنګر ډیر زیات غریبانان خلک دي نو دلته کې به تاسو څومره پورې کوشش کوئ چې دلته مطلب فری ټیسټ چې د غریب لپاره یا فری ادویات چې دې لپاره به څه اقدام کوئ او بالکل د لپاره چې کم سړی غریبي او دلته چې کم د افورډیبিলিټي نه نو دا سی رول شته چې هغه ته موږ ټیسټ پری کولم شو او نورم چې کم میډیسن دي که زموږ ګورم زموږ هسپټل کې څه فند دي دا غي نه مرته موږ ارینج کولای شو او ټریټمنټ باندې زه د پیشنټ په ټریټمنټ با څه کمپرمایز نه راوړي سر د هاسپټل صفائی سایت ته کوم راشو نو د دې صفائی حواله سره مو سوچ دی چې دا به څنګه بهترۍ طرف ته ځي چې دا یو ښه ماحول دلته ساشي یو مریض راشي یا څوک د بار نه راشي چې ښه تاثرات دې ځنه یو خدا دا چې ټیک تا صفائی ډیر ضروری شی دی اور اکثر چې مشران هم راشي نو په صفای باندې ډیر زیات سټرس راولي زموږ سره چې کم سویپر دي دا غي خو لکه کمیشتا د شو د کې ډاوټس نشته س دلته په ډیلی ویجز باندې هم کسان غستې شي دا غي نه مونږه کار اخلو زه د عوامو مریضانو ته هم دا ریکوست کوم چې کله زمونږ د ډسبین پراته یا دغه پراته نو چې کم هغه غن مندي هغه پاغي کې هغه کوي غدي او زه په ځای باندې نه لړا کوي نو س صفائی خو د هسپټل د سټاف کاروم دی چې ډیزیګنیټډ سټاف دا غي صفا کوي خو د عوامو هم په دې کې رول شته
چې صفایي ځای په زموږ هسپتال نه ګنده کوي. سردار ته وایي چې دلته کې زیاتره مریضان راشي، ډېر ایمرجنسي وي یا مطلب زنانه وي، کور کې کارونه وي داسې، نو دلته ډېر غټ انتظار کوي. نو دغه د ډاکټرانو کمې وجه کېدای شي یا څه یا د دې به حل څه ویږي؟ نو د ډاکټرانو کمې خو لکه د هر یو هاسپټل چې کوم دی خپل یو ډیزیګنیټ یو لکه دا کې ټایپ ډي هسپتال دی، نو په دې کې حکومت بیا وایي چې فار ایگزامپل لیکي وایي چې یاره 20 ډاکټران به پکې 10 په پکې نرسز وي که نه، او 5 په پکې مطلب پیرامیډیکل سټاف دا چې کیټګري بي ته لاړ شي بیا لږ سیوا شي که نه، او چې بیا لږ مخکې لاړ شي هغې شان هغه سټاف سیوا کېږي. نو د رش د وجې نه یا په دغه باندې ډیپینډ کوي په سپیشلیټي باندې، لکه اوس فار ایگزامپل الټراساوند دی، نو په هغې باندې زموږ سره هغه الټراساوند سپیشلیسټ هسې هم کمي، ریډیالوجسټ هسې هم کمي، نو څه د هغې د وجې نه هم راتلی شي ویټینګ او دی خو پراپر دغه دی لکه خپل پر ټایمینګ دی چې به ته مریضان دغه کې. خو زه دا کوشش کوم که تا چې دا کومه خبره وکړه او دلته رش پیشنټ زیات وي نو چې دا مونږ بیا ټایپ سی ته اپګریډیشن د دی وکړو، نو چې ټایپ سی ته اپګریډ کړو دا مونږ نو لکه زموږ سره به په ایسینی کې د دې نور پوسټونه به دې کې کریټ شي، ډاکټر به زموږ سره راشي، پیرامیډیک به زموږ سره راشي، کلاس 4 به زموږ سره راشي، سویپر به زموږ سره راشي، څونه چې د هسپتال لیول غټیږي دونه پکې لکه اپګریډ کېږي دونه پکې سټاف هم سیوا کېږي. سر که بعض نیم ټایم کې د یو ډاکټر نه شکایات وي د چا نو ایم ایس صاحب ته ډېر څوک نشي مخامخ کېدی، د دې کمپلینټ لپاره به تاسو څه باکس یا څه ږدئ چې یو انسان راځي او په هغې کې خپل کمپلینټ مطلب څه دغه وي څه مسله وي هغه پکې اچوي او تاسو یې د هغې حل؟ بالکل چې دا کمپلینټ باکس هم په هاسپټل کې دا ډېر ضروری دی چې دا ای او پکاره چی او چې نه دا به مونږ وم لګو او زمونږ زه په خپله باندې هم دلته یم او زما ډي ایم ایس زه او 2 ډي ایم ایسان مې نور هم واغستل، نو چاته اینی ټایم پیشنټ ریلیټډ څه کمپلینټ دي نو ما ته هم ویلی شي، ایون شکایت هم را کمپلینټ را لیږلی هم شي مونږ ته، او مونږ به کوشش کوو چې یوه کمیټي جوړه کړو او چې کومې خبرې آن د سپاټ یا آن د سپاټ حل کوو او چې کم نه په هغه کمیټۍ په توګه موږ دوی ته جواب ورکړو. سر زیاتر ماشومان چې کوم دي یا بزرګ وي ضعیف وي بوډاګان وي د هغوی دپاره به څه سهولیات دی هاسپټل کې تاسو فراهم کوئ؟ نو هغه خو چې سچ داسې ده چې د 16 نه باوي که نه د هغوی خو ځان له یو کاونټر وي سینیر سټیزن کاونټر که نه، او په هغې کې داسې ده چې څه ټیسټونه یا څه ټریټمنټ هم د هغې د حکومت یو پالیسي ده او هغې ته فري، نو اکارډینګ ټو چې د پالیسي سي هغه به کېږي چې نور هسپتالونو کېږي چې بدلته هم کېږي. سر دا ټایم خو هم هاسپټل کې ډېر زیات کمی وي، د صوبې د فنډ خو به تاسو ته ضرورت وي، که ضرورت وي نو تاسو ته دا ټایم څومره فنډ ضرورت دی چې دا مسلې پرې لږې راغونډې کړي؟ یاره ما خو داسې ده چې ما کوم نور هاسپټل کې ایم ایس ایس پاتې شوی یم، ما خو دلته هغه خپل دغه شیر نه کړو، خو هلته زما سره هغه ډرایینګ اینډ ډسپرسینګ پاور په خپله باندې و. نو تاسو چې دا کوم کوېسچن وکړو دا د ډي ایچ او سره ریلیټډ دی، لکه دا هاسپټل چې کوم دی ټایپ ډي شو یا ایچ سی شو بي ایچ یو شو، نو دا د ډي ایچ او سره په دغه کې په کسټډي کې هغوی انډر د دې فنډ راځي. بهرحال موږ ته خپل معلومات وکړو چې یاره زموږ د دې هاسپټل څونه فنډ دی او څه دغه کې موږ یي، نو بیا موږ هغه ته وایو چې یاره دا میډیسن موږ سره کم دی موږ ته اویلیبلیټي وکړه، نو په دې وجه کمنټ څنګه درنه کوم چې دا هغه سره دی. ایم ایس صاحب آخري د علاقې خلک بس تاسو کا ګوري څه پیغام لرئ؟ یاره بس د دې ځای ښه پښتانه خلک دی او خواږه خلک دی، او زما پیغام دا دی چې په شریکه باندې یو کمباین سوچ باندې زه دلته ایم ایس یم، نو زه یوازې هېڅ هم نه یم چې زما سره دا سټاف نه وي او د دې علاقې دا مشران چې کوم دي کوم د جرګو خلک دی کوم پالیټیشنز دي څوک به په دغه کې په حکومت کې څوک به نه وي، خو بیا هم زموږ دپاره دغه دي، او دلته چې خلک راځي نو د ایم ایس دفتر ته راځي، په ایم ایس پسې څوک ډایرکټ نه راځي، هر څوک چې راځي ایکس واي زی که مشران دي او که کشران دي تاسو څه قسم تکلیف راځي دلته ما ته وایي او په شریکه به حل کوو، د هسپتال به مخکې بوځو. سر یو کوېسچن نه پاتې شوی دي، دلته د شپې ډېر زیات تکلیف وي، لکه نایټ ټایم کې د ادویاتو لکه مریض چې دوی ولیکي ډاکټر صاحب نو بهر بیا مسله وي دکانونه بند وي، نو دې دپاره به تاسو څه اقدام کوئ؟ دا اوس ما زما په خیال نیکسټ ویک کې یا سبا ایکسپیکټډ ده چې موږ د دې دکانداران چې کوم دي دا د هاسپټل سټیک هولډر دي، لکه دوی خو میډیسن ورکوي دا د هیلث ډپارټمنټ یو سټیک هولډر دی، دوی سره میټینګ کوو چې دا خبرې چې کوم دي چې دکان بند دی او کلاو دی چې دا سټریم لاین کړو.
ثانک یو سر د وخت راکولو ډېره مننه زړه مو غوښته چې راشئ د دوی د زړه رایه د عوامو ته کیدو ایم ایس صاحب راغلی دی تاسو مو له مینه ورکړئ مینهناک انسان دی او انشاءالله ښه خدمت به هم کوي او الله دې وکړي چې دا هاسپټل چې کوم دی دا بهترۍ طرف ته بوځي سر ډېره مننه ثانک یو سو مچ